د سپېڅلتیا په کیسه کې دې نه کېږي او برید دې وکړي باید ډېر ښه کاریکاتور وي او د خلکو پام دې ځان ته راواړوي لږ دې په ځانم ډېر فشار راولي یوازې د نظر په ورکولو سره دا کار نه کېږي ښاغلیه وروسته به د جهاد حزب کسان پر اسانۍ برید وکړي له هغه نه وروسته اړتیا نشته چې څه ووایو کله چې د انقلاب نوم واخیستل شي ډېر بېکاره کسان شته چې پکې ګډون وکړي هماغه شیبه به ګډوډي رامنځته کړي الپره قبدې ماته راکه واخله مورې ښه پلاره رخصتي ته لږ وخت پاتې د پایلې په ورځ ماته څه ډالۍ اخلې واخله زویه د پایلو اعلان ورځ هم د میاشتې په پای کې ده پلاره نجیبه والا زه خو په دې هیڅ پوهه نه شوم دا د سیند لاندې کښتۍ څنګه د اوبو لاندې داسې حرکت کوي څنګه لاندې ځي او څنګه بیرته پورته کیږي رښتیا وایي پلاره دوی څنګه دا کار کوي هغه د دې کښتګانو ماشین ډېر قوي دی یوازې د تیلو ټانکۍ کابو د دې کوټې په اندازه ده ډېر قوي ماشین لري په اصل کې دا کښتګانې زویه ښې ښه یم مورې وګوره د برېښنا البته هو د برېښنا په وسیله دوی په اصل کې د برېښنا په وسیله حرکت کوي چارچېږي الله الله څنګه د اوبو لاندې ځي هغه داسې ده چې دا کښتګانې ډیپوګانې لري سمه ده کله چې هغه له اوبو ډکې شي ډوبېږي او کله چې اوبه له ډیپو وایستل شي بیرته پورته راخیږي د اوبو قوت هم دا دی یعنې د اوبو په قوت دا کار ترسره کوي هو بېشکه پلارجانه ته په هر څه پوهېږې یعنې زه هم پوره معلومات نه لرم خو فکر کوم هم داسې کېږي په ښوونځي کې ځینې ښوونکي شته کله چې یوه پوښتنه ترې وکړي او پرې پوه نه شي بیا حاصله خپل ځانه خبرې کوي د دې لپاره چې زده کوونکي وغولوي داسې کار زما په اند هم ښه نه دی هر انسان عیبونه لري او باید په ځان یې ومني او باید تیر رانه وړي زما انا به یوه کیسه کوله د ابو یوسف په نوم یو ډېر لوی عالم و د دولت قاضي هم و فتواګانې به یې ورکولې ستونزې به یې هوارولې یوه ورځ یو کس له نوې موضوع سره راځي هغه هم ورته داسې ویلي په دې موضوع زه هم نه پوهېږم هغه سړي ورته ویلي دي چې ته خو د همدې کار لپاره له دولت نه پیسې اخلې سمه ده د هغه کار به ختم کړی وي هغه قاضي هم ویلي چې زه یوازې د هغه علم په بدل کې پیسې اخلم چې پې پوهېږم که په ناحقه مې پیسې اخیستلی بیا د دولت خزانې هم بسنه نه کوله که انسان په کوم څه نه پوهېږي په ارامه ویلی شي چې نه پوهېږم پوښتنه کول عیب نه دی نه پوهېدل عیب دی دا خو ډېر یو نمتو متل دی ښه شو چې ونه شرمېدم خدای دې وکړي خبره نوره اوږده نه شي نجیب ورور به په کور کې وي کور کې دی زه ګورم په خیر راغلی خیر اوسې نجیب ورور کور کې دی هو کور کې دی خیرت دی څنګه داسې وارخطا یې نجیب وروره کیف یې وتښتاوه چا څه وخت پرونه شپه خانو ولې اوس راغلی یې تر اوسه پورې د فکر چیرته و د موبایل شمېره خو مې در سره وه که نه نجیب وروره ملکه یې هم وړې وه اوس په هوش راغلې ده په درملو یې بېهوشه کړې وه د دې هلک په سر څه بلاوې چې رانغلې دا پیښه چیرته وشوه د وړکتون مخې ته خبرې مو کولې او بیا ناڅاپه یې موټر راغی ماسک لرونکي کسان ترې ښکته شول موږ دواړه یې په زوره موټر ته پورته کړو کله چې په هوش راغلم یو بل ځای کې پرته وم اوس څنګه وکړو امر صاحب
هیڅوک دې ونه لیدل؟ کومه نښه یا ثبوت نشته؟ هیڅ مې په یاد نه دي. ممدوح ته به زنګ ووهه. ما ورته زنګ وواهه امر صاحب، اوس به راشي. ګوره نجیبه دا هلک خو به کوم دښمن نه لري. کوم یوې وشمېرم ښځې، کوم دښمنې زر وشمېرم. هلا پاڅېږه پاڅېږه زر کوه هلا. دا نو څه دي وروره، هره شیبه مې بېهوشه کوئ، ومې وژنئ چې ختم شم. والله زړه مې ډېر په تنګ شو ملګرو، په سر مې وولئ چې دا کار ختم شي. ولې مې بېهوشه کوئ؟ ده ته وګوره. باید خبرې وکړي، باید پیکاس موږ ته راکړي. ووایه زر یې ووایه. زه پوه شوم ته به پخوا هرومرو پلاستیک خرڅوونکی وې. د پلاستیک نیولونه دې ښکاري، همداسې ده؟ رښتیا وایم که نه؟ ماښام په خیر امر صاحب. ماښام په خیر. کور ته یې لاړم، د ماشوم ساتونکي دروازه خلاصه کړه، هغه مې اندېښمنه شوې. ممدوحه، روغتونونه هر ځای دی چې فکر ته راځي هغه وګوره. ښه سمه ده امر صاحب. زه به حمام د سره لاړه شم. ته چې ونه اوسې هېڅ کار نه کېږي، خپل ځای کې دې کښېنه. دا زما له خبریالۍ سره مینه ده. هغه زموږ ملګری هم دی، ورته اندېښمن یو. رانا اوس یې هېڅ وخت نه دی. څه وخت راځي؟ غلی شئ. ځان ته یې څه فکر کړی ها؟ زه باید روغتون ته لاړ شم، جنید سره کار لرم. نجیبه اوس روغتون پرېږده، هله نو لاړ شه، کیف پیدا که. ښځې ته لاس وهنه مه کوه. زه به تاسې روغتون ته ورسوم. زه به هم کور ته لاړه شم، که کوم خبر مو ترلاسه کړم ما ته هم خبر راکئ. سمه ده؟ سمه ده. د لیدو په هیله رانا، د لیدو په هیله. مورې اکې فرور خو یوه ورځ هم په ارامه ژوند ونه که. نه پوهېږم لورې، بیا به یوه ځای نه را پیدا شي. هغو کسانو مسکونه هم اغوستي وو مورې، د جنایي فلمونو په څېر. ته غلی شه زوی جانه، دا کارونه د فلمونو په څېر تمثیل نه دی. له کله چې اکې فرور حلیمه خور له لاسه ورکړه ډېر بدل شوی. یوازینۍ هیله مو ملکه خور وه چې د هغه ژوند به سمبال کړي. خو ملکه خور د څه وکړي لورې؟ هکې فیس نه کنټرولېږي، خدای د ورسره مرسته وکړي. هله دننه لاړ شئ. امر صاحب تاسې پرون غوښتل عاقف ته ځینې انځورونه ښکاره کړئ. هغه انځورونه د چا وو؟ د ملکې. د ملکې څه ډول انځورونه وو؟ د شپې ناوخته یې یو ورکشاپ کې یو کس سره ولیدل. ورکشاپ کې؟ هغې خو وویل موټر یې خراب شوی و. د شپې هغه وخت کې ورکشاپ ته تګ ما ته عجیبه ښکاره شو. د هغې خبره دې ومنله؟ تر څو چې کره دلیل نه وي څه نه شو ویلی. د دروغو تور لګولو نه مو د خدای ساتي. خو زمونږ د کار یوه برخه هم شک کول دي. همداسې ده، خو هغه هم یو حد لري. څنګه حد امر صاحب؟ داسې حد چې هر انسان ورته اړتیا لري. باید شک وکړو، خو باور کولو کې هم باید زر پرېکړه ونه کړو. لږ شک او لږ باور ممدوحه. یعنې دواړه برابر. ښه نو زه به اوس یوه پوښتنه وکړم. ستاسې په اند د عاقف تښتولو موضوع له عاقف سره هم اړیکه لري؟ دا پیښه یوه شاهده لري، جالبه ده. خو که داسې وای نو ولې به موږ ته راځي؟ کیدای شي پوهه شوې وي چې موږ ورباندې شک کړی. د دې شک لرې کولو یوازینۍ لاره هم دا ده
کېدای شي له هغه حد نه خو نه یو اوختي فکر نه کوه تور مو نه ده لګولی خو له حد نه مو لږ څه ډېر شک وکړم همدوها نن شپه غلې مالکه ته وسره وبه ګوره چې موږ په حقه یو او که نه یو سمه ده امر صاحب ښه شپه ښه شپه سلام پیکاسا عاقب سره څه خبرې نه دي کړي نه ملګری دې ډېر تکړه وخته زما ملګری ګوکمان راته هم داسې وویل کېدای شي د بخیلۍ له امله یې داسې ویلي وي هغه د خپل کار وکړي که نه زه پوهېږم چې ورسره څه وکړم ته چېرته یې لاره کې یم سمه ده د لیدو په هیله ماسک لرونکیا باور وکړه ډېر ستړی شوم هله ما پرېږدې چې لاړ شم وګوره زه یو کوچنی زوی لرم ما ته به په تمه وي څنګه تا ته یو وروستی چانس درکوم اوس یا خبرې وکړه یا هم مړ کېږي خپله یې وټاکه هله سمه ده خبرې به وکړو څه ووایم ها زه تاسو ته یوه ټوکه ووایم ویې وایم وګورئ یوه ورځ ملا نصرالدین په خره باندې سرچپه ناست و پوهېږئ خلکو ورته ویلي و ملا صاحب ودرېږه په کوم شاخ چې ناست دی هماغه راکوې نه والله داسې نه وه زه غلط شوم هیڅ خندا یې نه درلوده ټوکه مې نه ده خلاصه شوې البته چې خندا به نه لري پیکاس څوک دی ووایه پیکاس نه یې پېژنم نه پوهېږم ولې ما پسې شوي یئ او خدایا آخر مو یو بل رنګ مخ هم ولیده څنګه یې سور سرې جلی ستاسې ستونزه څه ده پوهېږئ تاسې په ټوکه هېڅ نه پوهېږئ هو او خارجیان دې ته سینس آف هومر وایي او پوهېږي ما هم ډېر خوند واخیسته د دې خلکو یوه ځانګړتیا دا ده چې هر ډول سازمان جوړولی شي او په هغوی کې ځان ځای پر ځای کولی شي او د هغوی په وس کې دا هر څه دي ښاغليه ښایي کین دین پلوه هر څه چې وي توپیر نه کوي هر څوک چې ورته په درد خوري ځان سره یو ځای کوي ولې نور د څه لپاره د دې لپاره چې ګټه ترې واخلي سازمانونه هغوی جوړوي کله خو ډېری وخت هغه سازمانونه کې ځان ځای پر ځای کوي چې تیار جوړ شوي وي دا کار د هغوی ډېر خوښ دی دا لاره هغوی ته اقتصادي تمامیږي د بېلګې په توګه یو سازمان ته به فکر وکړو د هغه سازمان کوچني غړي هېڅکله هم په دې خبرو او اړیکو نه خبرېږي مدیرانې څنګه مدیرانې هر ډول ناروا کارونو ته چمتو دي تورې پیسې نشهیي توکي وسلې او نور مهم کارونه یې ترهګریز عملیاتونه دي البته د سازمانونو غړي فکر کوي چې دا کارونه د انقلاب لپاره کوي البته هغوی هېڅکله په دې اړیکو نه پوهېږي یوازې په دعوا باور لري او که څوک شک وکړي یا ورباندې پوه شي هماغه شی به یې ملامتوي او که هغه سړی سم نه شو بیا یې پخپله وژني د سازمانونو ته څنګه دننه کیږي هغه کس ډېر وخت څېړي آزمایښت کوي روزنه ورکوي وروسته بیا پوهېږي چې څومره وړتیا لري که یوې غریبې کورنۍ نه راغلی وي د هغه لپاره مناسب سازمان یو کین سازمان دی زر حال ته عادت کوي که د ختیځ سیمې کس وي بیا
هغه بیا په بیلتون غوښتنې سازمان کې دننه کوي. که هغه کس ایمان لرونکی وي او که په دین عقیده ولري بیا یې په یوه دین پلوه او جهادي سازمان ته لیږي، همداسې ده؟ هو، پروسیجر همداسې دی. هغه کس چې سازمانونو ته دننه کېږي روزنه مهمه ده. مثلا په وجود کې جوهر پیدا کوي او هغه روښانه کوي. پوه شوې که نه؟ آیا داسې کسان هم شته چې د سازمانونو ته دننه شي بیا د سازمان اصلي موخه ومني؟ داسې کوم سازمان نشته دې کارو کې. دومره بریالي دي چې د سازمان رهبر به هم هماغه کس وټاکل شي کوم چې دوی غواړي. خبرې به راټولې کو، یعنې دا ډله څېړنه کوي او ځواکمن خلک ښکار کوي. هو، هغه کس پیدا کوي او د هېواد د مینې او خدمت په نوم دوکه ورکوي. هو، وروسته هم هغه کس یو سازمان ته دننه کوي او خپلو موخو لپاره ترې ګټه اخلي. البته له روزل کېدو وروسته هم دوی په خپل هغه سازمان کنټرولوي او هر څنګه چې زړه وي هغه کس نه کار اخلي. سم پوه شوی یم؟ بیخي همداسې خبره ده، رښتیا وایي. زه کولی شم همداسې په زرګونو بیلګې تاسو ته وړاندې کړم. پوهېږم. ښه نو دا کارونه څوک مخ ته وړي؟ پیکاس په نوم یو کس دی. سمه ده، د اوس لپاره هم دومره بسنه کوي، وروسته به بیا دوام ورکړو. کوم یادښتونه مو چې پیدا کړي وو د جنید خبرو په پرتله هغه هیڅ هم نه دي. اصلي معدن مو پیدا کړ. دا کار ډیر اوږد شو، حالا نو دا کار ختم کړئ. که خبرې ونه کړې له دې ځای نه به دې مړی ووځي. نو زرکه ووایه پیکاس څوک دی؟ زرکه ووایه. صبر وکړه، صبر وکړه، صبر وکړه. څه کوې؟ ودرېږه، زر کوه، لاسونه دې پورته کړه، پورته کړه، زر کوه. تاسې تر اوسه نه پوهېږئ چې له چا سره ځان وهئ. اوس به وګورم چې دا ماسک د چا په مخ دی. ته آفرین، آفرین، په رښتیا چې ډېر دې حیران کړو. یعنې څه؟ دا هر څه چې وشول یوه لوبه وه؟ تا ته مې ویلي وو چې له موږ سره کار کول ډېره سخته ده، ډېره سخته. امر صاحب، ملکه خپل ملګري کره راغله. هر څه سم دي. څه خو مې ونه لیدل. ښه سمه ده. عاقف نه کوم خبر شته؟ هر ځای کې مې پوښتنه وکړه، نشته. الله الله، دا هلک اوس چېرته ورک شو؟ زه همدلته پاتې شم. کیدای شي چې زموږ شک بې ځای وي. ممدوحه، ته دې کور ته لاړ شه. سمه ده امر صاحب. ګوکمانه څه مو وکړل؟ جالبه ده، عاقف بریالی شو. تر نن ورځې پورې د یوازینی کس و چې د ازموینې کې خبرې ونه کړي. کله چې ته ولیدلې څه یې وکړل؟ تر اوسه شک کېدی نه پوهېږي څه وکړي.
سمه ده وروسته خبرې کوو. دا لوبه هم خلاصه شوه. اوس خو د آرامه خوب حق لرم. دا هر څه یو ازموینه وه. یعنې زه مو وازمایلم؟ اړتیا نشته په غوسه شي. دا یوه ازموینه وه. هغه کسان څنګه؟ ما هغوی ووژل. هغه هم ازموینه وه؟ خواشینه یم، رښتیا ده. کوم څه ته چې خلک تراژید وایي موږ ته هېڅ ارزښت نه لري. یعنې د روزنې په وخت کې ضایع شول. په کیسه کې مه کېږه. خو هغوی مې ووژل. داسې هم کېدای شول چې تا ووژني. هو. ښه نو پایله یې؟ ته په خپله خوښه دلته راغلی یې. هو. غواړې چې زموږ ډلې ته دننه شي؟ هو. دې لاره کې مرګ او وژل شته، خو شاته تګ نشته. اوس هم ته دا هر څه منې؟ هو منم یې. دا تشکیلات له خپل ځان نه، خپلې کورنۍ نه، خپل شرف نه او حیثیت نه د پورته ګڼلو ژمنه را سره کولی شي؟ ژمنه کوم. هر څه د هېواد لپاره. هر څه د هېواد لپاره. سلام سرحده. وعلیکم سلام ښاغلی فروحه. وروره باور وکړه دا کسان خو ډېر بدرنګه دي. ښه نو څه وکړو؟ ټول خلک خو ستا په څېر ښکلي نه دي ځوانه. خیرات دی، کوم اړین کار دی؟ ولې دې زه راوغوښتله؟ دا ځل کوم کار نشته. هسې نه یوه لیدنه ده. ستاسې لپاره مې یوه ډالۍ راوړې ده. هغه څه ده؟ ګورساله، مسعوده، راشه ویې ګوره. دا وسلې نوې جوړې شوې دي. کوم سند هم نه لري. ټولې پاکې دي. ما فکر وکړ چې تاسې به ورته اړتیا لرئ. ښه نو ووایه په بدل کې تاسې څه غواړئ؟ د اوس لپاره یوازې ملګرتیا غواړو. وروره موږ دا ښکلې ښکلې وسلې ولې دوی بدرنګانو ته ورکوو؟ زه دې وسلو سره په ټول هېواد کې یو کس هم ژوندی نه پرېږدم. غلی شه کمعقله، ته ګنجی په سوداګرۍ څه پوهېږې؟ اوس چې بازار ته راغلي وو نو ځان ته به دستکشې هم واخلو. که څنګه داسې به ډېر ښه راشي چې لاسونه مو ونه سوځي. وروره زه خو نه غواړم چې زما او د اور ترمنځ کوم بل څوک راشي. زه غواړم په لوڅو لاسونو اور ونیسم. د لاس له سوځېدو نه مې ډېر خوند اخلم. باور وکړه تل ورسره لوبې کوم او تل ترېنه خوند اخلم. دستکشې څه کوم؟ ځه کمعقله ګنجیه. هلکه وسلې زموږ په موټر کې کېده. سمه ده ښاغلیه. که کوم امر به درلوده موږ په خدمت کې یو. ته خو موږ پېژنې. که پولیسو مولیسو د شا ونیوله موږ ته یو زنګ ووهه. یو کار به وکړو. دا ځای چې ځو راځئ نو اوس خو مو کار خلاص شو. خواړه به وخورو. مسعوده ښکاري چې ستا کوز ډېر خوښیږي.
ستا کور څه دی وروره؟ ستا په څېر مخلوق دی چې سیند کې ژوند کوي خو له تا نه ښکلې څېره لري. زما زمریه ټول ما ته غوږ ونیسئ. عاقف ورور مو ومنله چې زمونږ منځ ته راشي. سارلا نن زمونږ ورور دی. دا زمونږ قانون دی. د یوه کس ځان د ټولو ځان دی. زمونږ ځان یو دی. زمونږ وینه یوه ده. هیواد مو یو دی. بیرغ مو یو دی. موخه مو یوه ده. زمونږ منځ ته په خیر راغلی. تاسې ته خدمت کول زما لپاره د ویاړ ځای دی. وروسته له دې ستا هر څه زه یم. پوه شوې عاقفه؟ وروسته له دې ته زما ورور یې. ښځې سره کړې ډوډۍ نشته؟ شته. د مرغۍ شیدې هم شته. غواړئ؟ تعویض یې غواړم. د میاشتې تر اخره پور به په سختۍ دا هر څه رسوو. تاسې څه وایئ؟ پلاره فکر کوم د مور اعصاب مې نن لږ څه خراب دي. لورې زمونږ ترمنځ دې وي لکه چې د مور ما سره واده کړی اعصاب یې خراب دي. د پایلې ورځې ده لږ وخت پاتې. هغه پایلې به هم وګورو. که یو مضمون کې هم کمې نمرې واخلې له کور نه دې د باندې نه پرېږدم. زه کمې نمرې اخلم؟ ماته به مډال راکړي. مډال تاسې خبر نه یئ؟ ښه ډېرې خبرې مه کوه ناوخته کېږي. ښاغلی نجیبه په ماشومانو ناوخته کېږي. سمه ده سمه ده. ښاغلی نجیبه او هو سمه ده. داسې یو کار څنګه کېدلی شي؟ څه شوي پلاره؟ توبه خدای دا څنګه کار دی؟ څنګه فکر دی؟ څه شوي؟ ورځپاڼه کې داسې څه دي؟ بخښنه غواړم خو دا ډېر بد کار دی. دا کار څنګه امکان لري؟ یوه لویه ګډوډي را روانه ده. ډاډه یم چې لومړي ګامونه هم دا دي. کوم څوک غواړي باروتو ته اور ورکړي. توبه خدایه دا څنګه کار دی؟ ټول رزیلان دي. څه شوي رانا؟ ورځپاڼې ته لږ وګوره. وای 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 دا څه دي ها؟ په دې خلک راپاروي. سپي ته یې ټیکری ور په سر کړی. دومره بې ادبي مې تر ننه نه وه لیدلې. انسان باید لږ حیثیت ولري. دا هر څه د هغه خلدون کار دی. زه پوهېږم. خلدون ټلویزیون کې خبرې کوي. هغه متل رښتیا دی. خیر سیاد کو دانګه به دست بگی. لږ یې غږ پورته که چې څه وایي. ډېر رزیل سړی دی. ښاغلیه کوم کاریګر ټول چې تاسو خپور کړی ډېر خبرګونونه یې راپارولي. تاسو څه وایئ؟ یوه عادي ټوکه ولې دومره لویه وایي نه پوهېږم. زه خو هېڅ نه پوهېږم چې دا خلک یې ولې دومره راپارولي. په دې هېواد کې د بیان ازادي شته.
د همدې لپاره د چا شخصیان نشو پټولی. وای د بیان ازادي ده، کم عقله بې ځایه خبرې مه کوه. رزیل سړی یې کم عقله. خدای پوهېږي چې له خپلو مشرانو سره مو بیا د څه شي پلان جوړ کړی. دا یوازې یو کاریکاتور دی، کوم مهم څه نه دي. د ټولنې حالت یې په همدې کارونو باندې را جوړ کړی. که څوک بله ادعا لري هغه یې خپل شخصي نظر دی. خندا خو د ژوند مالګه ده. خو دې کاریکاتور ډېر خلک خفه کړي دي، که ټوکه هم وي له حده وتلې ټوکه ده. داسې خبره نه ده، دا یوازې یو عادي ټوکه ده. او د هېواد کې د بیان ازادي شته او رسنۍ ازادي او خپلواکي دي. یو عادي موضوع دومره مه لویوئ هیله کوم ملګرو. فرو هغه کاریکاتور خپور شو او د پلان لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس نو ستا ور دی. زه له زکي ورور سره یو ځای یم. وروسته له دې به ښاغلي خلدون سره کار وکړي. کاریکاتور رسم شو خپور شو. اوس نو د جشن نیولو وخت دی. زه د جشن په وخت کې د کباب خوړلو عادت لرم. هغه هم سمه ده، خپله پوهېږي. مونږ خپل مسؤلیت ادا که. اوس نو ستاسې وار دی. سمه ده، د خلدون شمېره ماته راکړه. وروره موږ دا پیسې ولې دې خلکو ته ورکوو؟ ماته داسې کارونه ډېر زوره کوي. دا خلک خو دین پلوه دي که نه؟ سمه ده نو، دا خلک دین پلوه ښکاري خو دین باندې عقیده نه لري، یعنې په نوم مسلمان دي او همدارنګه خپل کار کوي. دا ملګري زموږ په درد خوري، زموږ لپاره کار کوي. له راتګ نه مو مننه کوم. بله خلدون ته چې هغه کاریکاتور د رسم کړی. تاسو څوک یئ؟ ستا جال یم، اسرائیل دی یم. د دې کار حسابي به در سره کیږي. تا زموږ به ایجابو خویندو ته سپکاوی کړی. د دې کار حسابي به در سره کیږي. هغه ټیکري به ستا کفن شي. ته په کوم حق ما ګواښه وې؟ ته څوک یې دا راته ووایه. د حزب استازیتوب مې زنګ وهلی. وروسته له دې ته ارامه نه پرېږدو خلدونه. ستا په څېر د یو کافر وژل سر له ننه په ما فرض شو. ما ته غوږ ونیسئ. هغه خلکو له همدې شیبې نه زما ګواښ کول پیل کړه. دا خلک نه په ټوکه پوهېږي او نه هم فکري ازادي ته درناوی لري. تاسو هم شاید اوسئ. هغه کسان چې غواړي هېواد شلمې پېړۍ ته یې بوځي خپل کار یې پیل کړی دی. که امنیت زما غږ اوري هغوی ته هم وایم زمونږ ځان او مال مو ګواښ کې دی. د مچیو ځالې ته لرګی ور وړي، بیا وایي چې ځان ته مو ګواښ ده. تاسو خو لیدل که نه د همدې شیبې موږ ته که نه یم وایي دا څنګه کار دی؟ ها امنیت دې له موږ سره مرسته وکړي او بیا هم وایم ازادۍ ته هېڅ درناوی نه لري. د هېواد د خلکو پرمختګ مهرباني وکړئ مدیر صاحب. د خلکو خوشحالۍ ته نه ګوري. هو ومه لیدل ښاغلي. سمه ده سمه ده مدیر صاحب. مدیر صاحب هو څه یې وویل؟ ویلې په خلدون باندې ډېر پام کوئ. د ټولو پام هغه ته دی که په هغه څه وشي موږ ته به سرخوږی جوړ شي. رښتیا هم وایي. دې کار په اړه څه وایي نجیبه؟ ښاغلیه دا یوه عادي سناریو ده. یو کس داسې یو کار کوي او بیا خلکو منځ نه یو لیونی پیدا کیږي او ټول کارونه داسې ګډوډه وي. که اوس خلدون له منځه ویسي پړه به یې په دیندارو خلکو واچوي. بیخي هم داسې ده. شریعت په ضد به خلک راپاڅېږي، ډېر به حالت خراب شي، بیا به هماغه ګډوډي جوړه شي. د سناریو عادیتوب په دې معنا ده چې زموږ کار اسانه دی. دا د رواني جګړې یو ډول دی. باید ارامه اوسو او په فکر سره خپل کار وکړو تر څو هغوی یو ګام مخته شو. دا خبره هم باید هیره نه کړو. دا عملیاتونه به ډېر وي او ډولونه به هم ډېر وي، خو مرکزي ټکی یې ثابت او یو دی. که موږ هغه مرکزي ټکی د کنټرول لاندې ونیسو بیا به د دوی اړیکه ورسره پرې شي، لوبه به ښکاره شي. د همدې لپاره یو ګام باید هغوی نه مخکې شو. ممدوحه د خلدون د امنیت نیولو مسؤلیت ستا دی. هغې موضوع کې ګواښ نشو منلی. سمه ده مړ صاحب. د جهاد حزب لومړنی سازمان دی چې ته پکې دننه کېږي او ستا لپاره به یوه ښه تجربه هم وي. د دوی موخه څه ده؟ په اصل کې ټول ستا په څېر هېواد پاله او ایمانداره ځوانان دي، خو د هغوی لاره غلطه ده.
کوم چا د هغوی فکر خراب کړی په دې هڅه کې دي چې د ترکیې دولت خراب کړي او پر ځای یو اسلامي او شرعي دولت رامنځته کړي. څو کسه دي؟ دا باید ته راته ووایي دا چې څو کسه دي، د کومو عملیاتونو پلان لري، بهرنۍ اړیکې لري او که نه، مالي سرچینې یې څه دي. په لومړي سر کې باید دې شیانو باندې ځان پوه کړي. البته یوه مهمه خبره هم شته. څه دي؟ هغوی په هیواد کې دننه هم مرستندویه کسان لري. په همدې وخت کې به ترې د جاسوس په توګه کار اخیستل کیږي. موږ سره ځینې معلومات شته. ښه نو تاسې څنګه پوهیږئ؟ اوس به هر څه په خپلو سترګو وګورئ. فارو دا څومره ښه تصادف دی. سرحد د سازمان د وسلوالو عملیاتونو مسؤل دی. زکی هم د حزب د کسانو دنده په غاړه لري او ورسره یو تکړه لیکوال هم دی. سمه ده، دا کار زما دی. که د زکی پام ځان ته راواړوي ستونزه نه پیدا کیږي. هسې هم دیني معلومات لري، تا سره به مرسته وکړي. ځان ته د کوم لقب پیدا کړی؟ نه. سانسار زما پخوانی لقب دی. تا سره به هم ډېر ښه ښکاره شي. حالا نو اړتیا دې ښکاره کړه. د هېواد د دښمنانو کار چې د نوي خلاص کړی بېرته مه راځه. ورځه. حرکت وکړه. ستا د هغه نازولي عاکف مسله څنګه شوه؟ آخر د پیکاس امري ومانه. اوس نو هغه زما لپاره کار کوي. ستا جاذبې ته هېڅوک هم نشي ټینګېدلی. بلې ګوکمنه ته هم پیلولی شي. پیکاس موږ ته موخه راوښودله. موږ هم اوس د کتاب پلورنځي مخې ته یو. بیا به زنګ ووهم. تاسې خو پوهېږئ چې څه وکړئ. پوهېږو. سلام علیکم. وعلیکم سلام وروره. څه مرسته کولی شم؟ هغه زه پر صهیونستان لټوم. د هېواد کې خو ډېر دي. پر صهیونستان څه کوې؟ نه، یعنې زه کتاب لټوم او د سپېڅلي جهاد په نوم یو کتاب هم شته. هغه ته م اړتیا لرم. خیرات دی. داسې صهیونستان او جهاد ها؟ هېڅ. غواړم پوه شم. په دې زمانه کې ستا په څېر ځوانان ډېر کم دي. څومره ښه کتابونه لولي. مسلمانان ستا په څېر ځوانانو ته اړتیا لري. وګوره دا ښه کتاب دی. دا ولوله. خوښ به دې شي. ها زما له خوا. مننه. وبه ګورم چې په دې کې څه لیکل شوي. دا خاینان او رذیلان په دې ورځو کې ډېر زړور شوي. موږ هم د کتاب په لوستلو کې خپل وخت تېروو. یوازې خپل ځان ته دوکه ورکوو. نن دې ورځپاڼه کې هغه کاریکاتور ولیده؟ هو ومې لیده. رذیلان دي. دا ټول د اسلام دښمنان دي. خو اندېښنه مه کوه.
هرومرو به یو مسلمان پیدا شي او چا چې دا کاریکاتور رسم کړی ورسره به حساب یې وکړي تر اوسه نه یو مړه شوي انشاءالله هغه مسلمان به ته یې بخښنه غواړم ښاغلیه بخښنه م غواړې سر دې داسې پټ کړی لارم درته نه ښکاري ها بخښنه خو مې وغوښته ښاغلیه خبرې مه کوه سر تړلې ځئ له دې ځایه ورکې شئ زموږ په هېواده ملنډې وهئ موږ مو په شرمونو وشرمولو ځئ ورکې شئ له دې ځای نه ورکه شه ته څوک له دې هېواد نه شړې ښاغلیه دې سړي ته وګوره دلې سره جنجال دی زه به د سړي سره ګورم دلته د داسې سر تړلو خلکو ځای نه دی خو ښاغلیه تاسو ولې داسې خبرې کوئ پام مې نه و پام یې نه و ځه ورکه شه اوس نو زما مخه څوک نشي نیولی ته ښایي خورې ښایم تاسې نه پولیسو ته شکایت کوم دا واخلاصوم هر چاته چې شکایت کوي وې که بې شرفه ورک شه رزیله ستاسې زور په دې بېوزلو ښځو رسېږي زه لاړ شه سړیه لاړ شه دوه وکه چې مړ شوی نه یې خورې ښایي ښایم راځه لږه دمه وکړه نه مننه زه به کور ته لاړه شم هغه خو دې اورېدلي که نه ویلې وه چې زوړ شي سپیان هم پې ملنډې وهي په دې هېواد کې خلکو ته نه عزت پاتې او نه شرف خو موږ څه کوو کتاب لولو ورور جانه وګوره دا څنګه حالت دی موږ به په آخرت کې څنګه د دې هر څه ځواب ورکړو موږ خو داسې خبرې نه وې کړې ډېرې کلک ووهلم کیف اصاب خرابی دی خیر دی چې وې ډبولې فکر کوم پزه مې ماته شوې ډېر درد کوي دا کار خلاص شو راځئ چې ځو اوف زړه مې بیخي په تنګ شو په هر حال زه مو په اجازه ځم د دې پیسې څو شوې نه یې اخلم زما له خوا د ډالۍ وي سمه ده ژوندی اوسې دا ځل دې هم داسې وي ښه نو د خدای په امان په خدای دې سپارم وروره صبر وکړه مهرباني وکړه اوس چې کتاب لوستل بسنه نه کوي نو سپارښتنه درته لرم څه دي مونږ خپل منځ کې له ملګرو سره یوه کوچنۍ ټولنه لرو دا چې له کافرانو سره څنګه مجادله کولی شو او مظلوم خلک څنګه ساتلی شو سره خبرې کوو ته غواړې ته هم راشه داسې ناستې چېرته ترسره کېږي که ته وویل چې راځې بیا زه ته هلته بیا هم اندېښنه مه کوه څه کتاب ولولم او څه خبرې واورم دواړه یو شی دي خبرې مې ډېرې اورېدلې زه نه راځم مننه د خدای په امان ته خو یو ځل راشه وروره وروسته بیا وګوره هره خبره د کوڅې په سر کې نه ویل کېږي ښه سمه ده شمېره دې راکړه او هو زه خپله ذکي یم زه مرد یم ښه په خدای دې سپارم ته هم نه ګوته باید مونږ ته وسپارې بخیر نجیب امر سره صبر وکړئ هغه رانه دننه نشي مرسته وکړئ ارامه اوسه د وینې په بدل کې وینه د غاښ په بدل کې غاښ دا کېده په ځمکه کېده هله زر کوه نو ګورئ امر صاحب ما نه کوم څه مه پټوئ ما ته وګوره دا خو زما ملګری دی ممدوح دی او روانه تاسو ته د MTN مخابراتي شرکت